مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند نند جمعی مبارک ورځ ده. د بعضی ځایونو د بعضی وختونو اثر وی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمرې لروانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې رخصت اغس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوی اے سماروره چې التورش نو ما په دعا کې نه یې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا خود عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دعا نه ډیره قیمتي ده. ولی ورته نبی علیہ السلام وی چې ما په دعا کې نه یې زکا چې ته عمرې لروانې الته داسې زیونه دي چې الته الله دعا قبلې زکه وی ما په دعا کې نه یې الته ملتزم دی الته حتیم دی الته مقام ابراهیم دی. نو بعضی زیون دسی وی چې هغه کې د عبادت اثر وی پاغه ځای کې دسی بعضی زمانی وختونم دسی وی لکه په هغه کې یو ورځ د جمعې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. فاکثروا علی من الصلاة فیه. نو تاسو په دې کې درود شریف په ما ډیر وایي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي ان من افضل ایامکم یوم الجمعه. په ټولو ورځو کې غوره ورځ چې دا هغه د جمعې ده. نو فاکثروا علی من الصلاة فیه. په دې کې په ما درود شریف ډیر وایي. ولې؟ فإن صلاتکم معروضة علی. د جمعې په ورځ ستاسو درود شریف په ما باندې پیش کیږي. خاص تاسو درود په ما پیش کیږي. د جمعې په ورځ ستاسو درود په ما پیش کیږي. نو د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر وایي. نو هر ورځ وایي خو ګوره ورځو کې اثر وینو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي دا ډیره غوره ورځ ده. په ټولو کې نو په دې کې د درود شریف کثرت ډیر کوئ. دا څومره خوش قسمتي ده. وی فإن صلاتکم معروضة علی. نبی علیہ السلام وی ستاسو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي. ښه نو درود په ما ډیر وایي. ستاسو درود ما باندې پیش کیږي د جمعې په ورځ. او یو صحابی تی نه تپوسم کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله حبیبا چې تاسو وفات شئ نو تاسو چې مون قبر کې کیدو تاسو وفات شئ دینه پس خو به تاسو باندې بیا هم درود پیش کیږي چې قبر کې وفات شئ او د دنیا نه لاړ شئ تاسو وجود مبارک به ختم نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی ته وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء وجودونه الله پزمکه حرام کړی دي. خدای تزمکه سن شي ویلې ښا د انبیاء وجودونه پز خپل قبرونو مبارکو کې بالکل سالم پراتی دي. وینې نشي خرابولې ښا خورې نشي خرابولې دا د انبیاء وجودونه دي. ښا نو فإن صلاتکم معروضة علی. ستاسو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي نو په ما درود ډیر وایي. دا زمونږ د آقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل فرمایلی دی. ابو داود شریف کی حدیث نقل کړي دی
د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر وایي. خپلم دا ژبې لوندې ساتئ، په دې ماشومانو یې ډیر وایي. ښه واړه واړه ماشومان یې داسې معصومه ژبه یي او معصومې سترګې او د ګناه نه پاکي. علما وایي هر عمل چې بنده وکړي نو د دې دوه مخی، یا قبول شي او یا رد شي. دوه مخه وي که نه، منځ دې وکړو نو یا مقبول دی یا مردود دی، یا به قبول شي یا به رد شي. صدقه دې وکړله نو یا مقبوله ده او یا مردوده ده. خو واحد درود شریف داسې عمل دی چې دې کې مردود نه وي. ښه دا چې چا مو کو نو دا مقبول دی. ښه دې کې مردود نه وي، دا مقبول عمل دی. نو درود شریف د جمعې په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا ډیر وایي، دا په ما باندې پیش کیږي د جمعې په ورځ. دا زموږ څومره خوش قسمتي ده چې جمعې په ورځ خپلې ژبې په درود شریف لوندې ساتئ، په ملاسته، په ولاړه، په ناسته. دې دپاره اودس هم شرط نه دی. ښه که اودس دې نه دی وي، زنانه دې روټۍ پخي او درود دی وایي، سالن دې پخي او روټۍ دی دا درود دی وایي. هر ټیم کې درود شریف باندې خپلې ژبې لوندې ساتو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې به ماته د ټولو نه نږدې هغه کسي چې د چا درود شریف سیوا راوخت، دی به ماته قیامت کې ډیر نږدې. او نبی علیه السلام وفرمیل وی انا اکثر الانبیاء تبعا، په قیامت کې به د ټولو نه زیات زما تابعدار ډیری. ښه امتیان به زما ډیری، چې میدان محشر ولګي که نه ټولو کې به امتیان زما ډیری وي. دا زما خصوصیت دی. خفه کېږئ مو وی زما امت په پکې ډیري، او په دې م وی مه خفه کېږئ. وانا اول من یقرع باب الجنه، ای زما امتیانو د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه زه ټکوم. ښه امتیان به مې هم ډیري په قیامت کې، او جنت دروازه به هم د ټولو نه ډومبې نبی علیه السلام فرمایي زه ټکوم. ښه چې درود ډیر وایو چې د امام الانبیا سره نږدې، چې کوم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هلته ورسره مونږ یو، نو په درود شریف باندې ژبې لوندې ساتئ. قرآن کریم کې رب العالمین یو حکم بیان کړی چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا. الله وی زنا ته مه نږدې کېږئ، دا ډیره بې حیایي ده، وساء سبیل او ډیره غلطه لار ده. ډیره بې حیایي ده الله وی او غلطه لار ده. ګورئ زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ډیره لویه ګناه ده، زنا ګناه کبیره ده. ګوره یو ځای به داسې ونه وینئ، قرآن کې الله داسې نه دی ویلی چې زنا مه کوئ، زنا مه کوئ نه وایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته به نږدې کېږئ هم نه، د زنا اسبابو ته نږدې مه ورځئ. ښه غیر محرم زنانه ته ګورئ مو، دا دواعي د زنا دي. تصویر د غیر محرم زنانه مه ګوره، دا دواعي د زنا دي. غیر محرم زنانه سره یوازې کېږه مو، دا دواعي د زنا دي. ښه د دین الله وی ځان بچ کوي. زنا خو لویه خبره ده، زنا خو لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا یو فرمان مونږ له پوره دی که مونږ د امام الانبیاء امتیان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا زنا الرجل خرج منه الایمان، چې کله سړی زنا شروع کی نو د دن ایمان ووزي، چې زنا شروع کی ایمان تی نه وزي، کان علیه کالظل، د ایمان پی دیسی ولاړی د سایبان پشان، لکه د سړی د پاسه چترۍ وي یا دیسی چوکاټي په سړی دیسی سورې کړي سوري پشان، دا ایمان په د باندې دیسی ولاړی چې کله دا سړی زنا کوي د تی نه ووزي. فاذا انقطع، چې کله دی دا بدعملي ختمه کی او دا زنا دا عمل ختم کی، نو رجع الیه الایمان، نو ایمان ورته راشي. دومره لویه ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمای لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، چې کم سړی زنا کوي په دغه ټیم کې دی مؤمن نه دی، په دغه ټیم کې دی مؤمن. خدای دې په دغه حالت کې چاله مرګ نه راول چې څه حال وي، چې څه حال وي. او نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل ګوره وی د سترګو زنا نظر دی، د غوږونو زنا د زنا خبري اوریدل دي، د لاسونو زنا نیول دي چې ته غیر محرم زنانه د مټ نه ونیسي، او د خپو زنا چې د هغه تلل دي. نو تاسو ته علم نه دی
دا بعضې نوجوانان چې وده کېږي او د شپې میکونه په غوږ کې کېږي د سترګو زنا شروع کړي که نه فلمونه او ډرامې او ګانې اوري که نه دا د غوږونو زنا شروع ده او د سترګو زنا هم شروع ده که دې حالت کې دله مرګ راشي خوب چې دی دا خو نیم مرګ دی ښه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمای جنت کې به خوبي وده کېږو به نبی علیہ السلام وی نه النوم اخو الموت وی دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوب بم دی نو دا خوب خو نیم مرګ دی مونږ چې دعا کوو څه وایو سحر چې پاسو څه وایو ماسخوتن چې وده کېږو څه وایو اللهم بسمک اموت و احیا یا الله ستا په نوم بمرم او ستا په نوم بچبندې دا مرګ دی مرګ سحر چې پاسو څه وایو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور ربا ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې مال ژوند را کو رستو د مرګ نه دا مرګ دی مرګ او نوجوانانو په غوږونو کې میکونه پراتی او دی پکې وده شي دا کو ته داسې وده پاتې شي دا خو نیم مرګ دی مرګ دا که ته داسې وده پاتې شي او سار له پانس چې په دغه ټیم کې ستا له مرګ راشي چې کپله بځي کم حالت بدی د سترګو په زنا کې مبتلی د غوږونو په زنا کې مبتلی غوږونه او سترګو د دواړه زنا شو او ړو سرم زنا ده د زړه زنا پیژنې نبی علیہ السلام صحابو ته وی د زړه زنا چې دا خیالات دي چې ته پړه کې د زنا خیالات کوي نو چې اوري نوړه کې به خیالات نه کوي چې اینې نوړه کې به خیالات نه کوي نو د زړه زینام شوري او د سترګم شوري او د غوږونم شوري او دغه ټیم کې دې ځوان له مرګ راشي کاش چې د دې ځوان په سنت طریقه ملاس وي او د په ژبه باندې درود شریف جاری وي یا د په ژبه د الله نوم جاری وي د په دې ټیم کې اوده شول چې د په دې ټیم کې اوده کېدی څنګه به ښه وه څنګه به ښکلی وخت و چې داسې دنیا کې داسې وخت هم تیر شوی چې د الله په نوم به اوده کېدل او د الله په نوم به راویښېدل دا ډېره لویه ګناه د زنا الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي ډېره لویه ګناه ده متعدي ګناه ده صحابي راغی کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وی د ټولو نه غټه ګناه څه د دنیا کې نبی علیہ السلام ورته وی د الله سره شریک جوړول د دې نه بله غټه ګناه نشته وی په دې پسې بله څه غټه ګناه ده وی دې پسې غټه ګناه چې ده هغه خپل اولاد وجل د یرې د فقر نه لکه جاهلیت کې به خلکو بچي وجل وی دا به سبا څه خوري لکه نو وی دویمه ګناه خپل بچي وجل د یرې د غربت د وجې نه وی د الله حبیب دې پسې درېیمه غټه ګناه کومه ده وی دې پسې درېیمه غټه ګناه چې ده هغه د ګاونډۍ ښځې سره زنا کول دي چې سړی د ګاونډۍ سره زنا وکړي دا ځکه ګاونډي په د اعتماد کړی دی ده ته کور پرېښودی دی ښه د ګاونډي د حق نه ته خبرې نو درېیمه غټه ګناه دا ده چې سړی د ګاونډۍ ښځې سره زنا ګاونډي په د اعتماد کړی دی چې دی به زما د کور حفاظت کې نن ګاونډي دا حال نن ګاونډي د ګاونډي نه یریږي ښه وګورئ ګاونډي د ګاونډي نه یریږي د پردي سړي فکر ورسره نشته دی نن د ګاونډي نه ګاونډي یریږي د خپل عزت حفاظت په د ګاونډي نه کوي وی دا دومره لویه ګناه ده ځکه ګاونډي په تا اعتماد کړی دی ګاونډي په تا باندې اعتماد کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ثلاثه لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ينظر ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه وی درې کسان دسی دي کنه چې الله به سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي ښه نن چې ته د چا ځای ته لاړ شې او هغه ته محتاج یې او ته لاړ شې هغه ستا سره خبرې نه کوي څه حالي د بنده خدای دې به زما نه مخ اړوي ته د څه حالي چې سړی ورشي او هغه تا سره خبرې نه کوي تاسو حالت لیدلی دی میدان محشر بی او نبی علیہ السلام فرمائی دریو کسو سره با الله خبرې نه کوي یوم القیامه نه به ورسره خبرې کوي ولا یزکیهم او نه به الله پاک کی ولا ينظر الیهم نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري ښه نه به ورسره خبرې کوي
نه به پاکی او نه به ورته د رحمت په نظر ګوري. نو چې د قیامت ورځ او سخت ورځ او خلق د عرش سورې سیکي په هغې ورځ سړي سره رب خبرې نه کوي او رب ورته د رحمت په نظر نه ګوري او رب پاکی نه وی یو په هغې کې شیخ زانن هغه بوډا زیناکار بوډا زیناکار چې د بوډاوالي په حالت کې دې زیناونه کوي د بوډاوالي په حالت کې بوډا توپ ته ورسېدو او لګیا دی وسم زیناونه کوي. دا کس چې د سره به الله خبرې نه کوي دنیا شی پکې مبتلا دی ورشه په څه حال دی نن سبا تاسو وګورئ خیر په معاشره کې لږ وګورئ په دې حال دیو په دې ګناه کې اخته دي لومبې سپین د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې سپین ډکې ولګېد وی ربه دا څه دي دا خو د مسلمان نور د ابراهیم وی چې د مسلمان نور دی ربه بیا ډېر سیوا کې چې په ګیره کې سپین لګېدلی او دی په دې عمل کې مبتلی د ته به الله نه ګوري دویم هغه بادشاه چې هغه دروغ وي د قوم بادشاه یو دروغ وي د ته الله وایي زه نه ګورم د قیامت په ورځ د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري نه به ورسره الله خبرې کوي. دریم کس چې غریب او تکبر کوي تکبر هسې ناروا دی خو د دې بعضې سره صحیح نه تکبر کوي غریب متکبره چې غریب هم او تکبر هم کوي نه چې د بلا څه حالي بعضې سړي سره خو جو مالداري نو تکبر په مال کوي نو دا غریب تکبر په څه کوي تکبر هسې ناروا دی خو چې یو سړی غریب او تکبر کوي د ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري الله به ورسره خبرې نه کوي په ورځ د قیامت. یو پکې دغه بوډا زیناکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر منځ کو صحابو ته راوګرځېده وایي چا خو به خوب نه لیدلی صحابو هغه ښکلی پاک دور صحابي به وایي ما خوب لیدلی نبی علیه السلام به ورته تعبیر راویست ښکلی پاک دور نو اوس خو مقتدیانو ته دی وایي چې چا خوب نه دی لیدلی نو یو به پکې هم داسې نیچې نه به یې لیدلی هغه تش خوبونه دي اوس دا خوبونه نو هغه پاک خلقو په اوداسه کې به سملاستل او پاک لباس کې به وده شول مسنون دعاګانې به یې ویللې د هغې خوبونه به حقیقت نو وی خوف خو چا نه دی لیدلی نو صحابه ورته وایي نه مونږ نه دی لیدلی وی ما خوب لیدلی دی بیګا نبی علیه السلام صحابو ته ما بیګا خوب ولیدو وی دوه کسان رالل په خوب کې پاسوله به ګرځولم بیت المقدس ته لاړم روان کړی وم وی مختلف مناظر مې ولیدل خو صحابو یو ځای مې ولیده وی د تنور په شان یوه کنده مې ولیدله وی دا خولۍ تنګه وه او دنده دا کنده ارته وه دا مې خوب کې ولیدلو او وی بربند نارینه او زنانه پکې پراتو دنده او وی د اور لمبه براله وی داسې به یې روچت کړل د خولې له ورالل ما وی راغورځوي نو بیا به لمبه په کته شوه نو بیا به لاړ دې لمبې به داسې رابره راخېجول او په کته به تلل بربند نارینه او زنانه وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دي ما ته وی چې دا ستا د امت زیناکار دي چې ستا امت کې چا زنا کړې ده نارینه او زنانه او دا هغه زیناکار دي چې نن دی په دې سزا کې مبتلا دي. حدیث مبارک کې راځي که نه وی د جهنم اوه دروازې دي یوه دروازه پکې ده غمن کربن یوه دروازه په جهنم کې ده وی ډیره د غم دروازه ده ډیره د مصیبت دروازه ده ډیره د یری دروازه ده ډیره بدبوداره دروازه ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي صحابه ته وی د جهنم د پاره اوه دروازې دي وی یوه دروازه پکې ده ډیره غمناکه دروازه ده د غم دروازه ده او ډیره یرناکه ده خوفناکه ده او ډیره بدبوداره ده ډیره بدبوداره ده غمناکه دروازه ده یرونکې دروازه ده وی ډیره سخت بدبویي به ترې راخیږي او په هغې دروازه باندې به زیناکار جهنم ته داخلیږي. اللهم احفظنا منهم الله زمونږ د ټولو ته حفاظت وکړه رب مونږ ته جهنم ونه خی ربه مونږ د جنت د دروازو په تمه یو ربه مونږ د جنت په دروازو داخل کړه ربه مونږ د جهنم نه حفاظت نصیب
وی په دغه بدبودار دروازه باندې زناکار جهنم ته الله داخلي د هغې دپاره منتخب کړې ده تیزه بدبویي به ترې راخیږي د دې دروازې دا ډېره متعدي ګناه ده ګورئ ښه د سترګو زنا نن عامه شوې ده د سترګو زنا شروع ده د لاسونو شروع ده الله اکبر الله دې رحم وکړي بس یا الله زمونږ ته حفاظت وکړي خدای حدیث مبارک کې راځي که نه وی چې په کم کور کې درې کاره کېږي نو په دې کور کې به برکت نه وي ښه چې کم کور کې درې کاره کېږي نو د دې کور نه به برکت اوچتېږي ښه یو چې په کم کور کې زنا کېږي د دې کور کې به برکت نه وي نه به یې په رزق کې نه به یې په اولاد کې نه به یې په مال کې نه به یې په جان کې دویم چې اسراف کېږي په کم کور کې څیزونه بېدریغه تویېږي بېدریغه پخول نه چې بېدریغه پخي خدا به بېدریغه خلک خوري دا د سخا دلیل دی ښه خبره ده چې ډېر پخیږي خو اسراف پکېږي ضرورت به د لږي تاسو وینئ که نه د نالو کې چاول رواني ښه د زنانۍ واړې په دې نالو کې چاول رواني چې په کم کور کې اسراف کېږي هغې کور کې به برکت نه ښه او دریم چې وی په کم کور کې خیانت کېږي نه هغې کور کې به برکت خیانت به نه کوو ښه او زنانو خیانت په نه کوئ د خاوند په مال او په جان کې دې کې ښځې ډېر خیانت کوي ښه خاوند نه پیسې اپ ډپ کوي ښه خاوند خبر نه په یو ځای پیسې والی یو تعویزګر له 10,000 ورکړي خاوند دا خیانت دی که نه دی دا د خاوند څنګه ګټلي دي مړې تا تپوس کړی دا د خاوند څنګه ګټلي او خاوند د کوره وځي او ته دروازه کې ودرېږي دا خیانت شروع شو که نه شو چې کم کور کې خیانت کېږي هغې کور کې به برکت دی ښه خیانت به نه کو دا درې څیزونه چې کم کور کې هغې کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای برکت به نه ښه او کتابونو احادیثو مبارکو کې راځي ښه وایي چې د زناکار سړي دعا الله نه قبلوي ښه هسې به لګي د ده دعا الله نه قبلوي د ده په دعا کې به قبولیت نه ښه د ده په دعا کې به قبولیت نه الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت نصیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناست قربان داسې استاز دنیا نه لیدلی خدای مونږ ورسره میدان محشر کې یو ځای کړي ربه مونږ ورسره جنت کې یو ځای کړي یو صحابي پسې راغی وی چې ته مې یاد شي نو د کوره راوځم نو تا وینم اوس دې فکر اغستی ما چې په جنت کې به زه تا وینم او که نه جنت کې خو به ستا ډېر لوړ مقام نو تا به وینم په جنت کې که نه نبی علیه السلام غلی شو جبریل امین راغی ویل الله حبیبه دې به تعییني جواب وله ورکړه دې به تعییني ښه صحابو سره به دا فکر و چې جنت کې به وینم که نه میدان محشر کې به نبی علیه السلام وینم که نه ربه مونږ ټولو سره یو ځای کې داسې استاز دنیا نه و لیدلی ښه صحابو سره ناست یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی ما ته د زنا اجازت راک نبی علیہ السلام ته وی ما ته د زنا بس لمې د زنا نه صبري نبی کریم صلی الله علیه وسلم دسی استاز نو قربان او نبی علیہ السلام ورته وی ته دا کار د خپل مور سره خوښی تا د مور سره ته برداشت کوي وی نه هرگز نه زما مور او زنا نه 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 وی ښه وی دسی دا بل سړی د خپل مور سره نه خوښی بیا تی تپوس کی د خور سره خوښی نه وی دسی دا بل سړی د خپل خور سره نه خوښی کنه لور سره خوښی وی نه وی دا دسی بل سړی د لور سره نه خوښی کنه ته چې ما نه د زنا اجازت غواړي دا به د چا خوري کنه دا به د چا موري کنه دا به د چا لور یې که به نه که مونږ دا تصور وکړه کنه د زنا تصور به ختم شي ښه دا دسی فلسفه ده چې ته سوچ وکړې چې زه زنا کوم دا به د چا مور نه نو زه د خپلې مور باره کې دا غواړم زه د خپلې خور باره کې برداشت کوم نو د دې دا رور به برداشت کړي د دې چې د عزتمن بچي ګرځي دا به برداشت کړي بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته رانږدې کړو رسی په لاس کې خودي الله اکبر نبی علیہ السلام اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه دې دعاګانې ورته وکړلې ښه قربان داسې استاز دنیا نه ولیدلی بس په لنډو خبره ده د ټولې دنیا رښتینې نه کنزل ورته کوي
نه نبی علیہ السلام ورته وی اللهم اغفر ذنبه، خدایا د گناہ معاف کا، وطهر قلبه، خدایا زړه صفا کا ربا، وحسن فرجه، یا الله د شرمګاه حفاظت وکړه ربا، اولا سی پکې خود او دعای ورته وکړه. راوی وی د دغه ځوان په زړه کې د مرګ پورې چرته د زنا خیال بیا نه راغلی، چې نبی علیہ السلام ول په سینه لاس کې خود او دعا ورلکه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه، ربا گناہ معاف کی، ربا زړی صفا کی، ربا د شرمګۍ حفاظت وکي، ربا د ای ځوانانو راشه د علماء خواله راشه، د علماء خواله راشه، خپل باطن صفا کی، خپل اصلاح وکي، د علماء سره کینې چې لار درته وخی، دعا درته وکي، د هغې په وجه دی الله د ګناهونو نه بچ کی. صحبت صالح تورا صالح کند، د علماء سره کینې ډیر د فطري دور دی، د علماء لمن ونیسئ، د علماء لمن ونیسئ. دور د فتنو دی، ګورئ خراب دور روان دی، ډیره بدامني او ډیره بېحیایي را روانه ده. د علماء منګولي ونیسئ، د علماء لمنې ونیسئ، د علماء سره ودرېږئ او راځئ مجلسونو کې کینئ. تاسو ته به چېرته نیکه ښوونه وکړي، تاسو ته به نیکه لار وښیو، تاسو ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند وښیو، د امام الانبیا په لار بم روان کو. رب العالمین دی د دې ګناه نه زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. خدای دې چې زمونږ د نوجوانانو، د نارینه او زنانو، خدای دې زمونږ د ټولو سترګې پاکې کړي ربه، زمونږ د سترګو کې حیا پیدا کړي ربه، دا سترګې هم پاکې کړي ربه، دا زړونه هم پاک کړي ربه، دا ستا په اختیار کې دی ربه، زړونه هم پاک کړي او سترګې هم پاکې کړي یا الله، نوجوانانو کې حیا پیدا کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.